أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. د پښتونخوا وطن د ډېرې غیرتي او غریالۍ خاورې دلته د پخواني هندوباغ اوسني مسلم باغ په دې لوی میدان کې راغونډ شوو د پښتانه قام د بلوچ او سند سرای کې د پاکستان فوجي کې دننه د هغه ځای راغلو اجدانو نن ډېره درنه ورځ ده. پښتانه درانه خلک دي. موږ به ډېر په احتیاط ګامونه اخلو، موږ به ډېر په احتیاط غږېږو. دا د خدای فضل دی چې نن د عثمان خان په شهادت باندې د پښتون قام ټول سیاسي پاچان د جمعیت علماء اسلام اکابرین اسفندیار خان راجوړه دي. زما ایمان دی چې دی به هم وایي نن دې راغلي خواستګر خان یې نمایندګي کوي. د پی ټي ایم مشران زموږ وروڼه دواړه د ځان ناست دي، بلوڅ هم ناست دي. ورونو دا یوه خبره طی ده، د ما سره به ملګرو یو رنګه بل رنګه خبرې کولې. دا خبره طی ده چې عثمان خان په ناجوړي نه دی مړ. عثمان خان د ناجوړي په دوران کې د سقوط دی. موږ دا خبره میاشتې مخکې وکړه چې ورونه کزمر بچیان وروڼه دوستان عزیزان مارم وخوړل ذمهوارۍ ISI او MI دي. بیا دا خبره شهید عثمان خان په سینټ کې وکړه. په سختي یې نه ده کړې، په ښکنځا یې نه ده کړې، ډېره په نرمه یې وکړه چې ورور ده یو خبره اته غلامان د دې ګواهي ورکړه. ګواهي به یې څه ده کوله؟ دی ناست ملګری داسې یې نه ده کړې چې چا ته یې ډمکۍ ورکړه. داسې یې وکړه چې ما ته خلک ټلیفونونه کوي و ما ته وایي دا نظریات پرېږده، دا د پښتانه د حق خبره پرېږده، دا د مظلوم خبره پرېږده. کله بیا به خدای مکه دا د سره وکړو، دا به وکړو. اوس وتلي دي، چېرې نه راوتلي دي، دا به موږ خپلو دوستانو ته پټ وایو. او که چا انصاف کوي او زموږ هغه باور و هغه ته به یې موږ ښکاره کړو. بویدي پښتانه د شهیدانو قام دی. پښتانه دلته موږ راجمع شوي یو د PDM په معنا زه عبدالرحمن صاحب ورور ناست دی. PDM کوا کوي محمود الله صاحب ته وویل ما استاد مرضي ما خبره کوي والمورد د میا نواز شریف ډېر اوږد ټلیفون و کاږي زه تجویز کوم مطالبه کوم چې نواز شریف مولانا فضل الرحمن او موږ د پښتونخوا ملي پارټي خلک دا چې که نور ملګري راګرځېدل موږ به پر دې قام غږ کوو او داسې غږ به کوو لکه امام خمیني چې وکړي. داسې غږ به کوو مولانا فضل الرحمن به دا اعلان کوي، نواز شریف به دا اعلان کوي چې قطعا په سیاست کې موږ جنرالان نه منو. دلته به آئین به بالادستی منتخب پارلیمنت به د طاقت سرچینه او هیڅ سیاسي سړی به، هیڅ وزیر اعظم به د دنیا، هیڅ خارجه وزیر به جرنیرانو نه هیڅ کوارټر نه ځي. او که ځي پکار دا دی چې مولانا فضل الرحمن او میا نواز شریف دا اعلان وکړي چې د جرنیرانو سره د امریکې یا فرانس یا بل هره معاهده شوه هغه د پاکستان د ولس نه ده. دوی پوسه د مور جنرالان یې پوسه د موږ سره چې مجلس کېږي هغه به د نواز شریف او د مولانا فضل الرحمن د PDM پر بیانیه کېږي. بیانیه PDM جلسه پکار ده چې 4 جولای خوشوات کې زموږ جلسه ده. هر سیاسي سړی چې راولاړېږي اوله خبر به دا کوي چې د سیاست کې به ISI MI جاسوسي ادارې کار نه کوي.
که دا پاکستان څوک بچاول غواړي، که دا پاکستان څوک چلول غواړي، دا آئین تشریح سپریم کورټ کوي، ججانې کوي، دا آئین تشریح هائی کورټ ججان کوي. موږ خاص کړو زه ځان لخوا وایم انشاءالله په فضل الرحمن صاحبو په دغه به هم ومنم په میا نواز شریف که څوک پاکستان بچاول غواړي او واقعي مجلس کول غواړي سپریم کورټ دی په ټول پاکستان د سیاسي خلکو د جرنلسټانو د سیاسیانو پی ډي اف پکښې پلانا پکښې زموږ ټول پکښې ګول میز کانفرنس به راوړي په هغه کې به د سپریم کورټ په مخ کې موږ دا فیصله کوو چې هره اداره به په هغه چوکاټ کې اوسي چې آئین ښوولی. په دا آئین کې پښتون په تکلیف دی، پښتون تقسیم دی. ملګرو خبره وکړه دا یوازې عثمان خان کاکړ نه دی، د جمعیت علماء اسلام دېرش راغلي ملایان په توره شپه خلکو ونیول په سیخانو یې لاسونه ورمات. تش په دې چې ته د جنرالانو نومونه ولیکې هغه پښتون زه بې غیرته بولم چې دی د جنرالانو بچي مني، هغه پښتون زه بې غیرته بولم چې دی د جنرالانو ښه نه وایي چې زه زموږ په چا نه ږدم. زه دا څه کار دی عزیزانو؟ خبره دا نه ده. موږ لیوني نه یو، پر موږ ځانونه ګران دي او موږ پاګلان هم نه یو. موږ داسې نه یو چې موږ د شهادت کارخانې خلاصې کړي دي او په زوره خلک شهیدان کوو. تا زه وژلی یم یو نه دوه نه درې نه د باجوړه نیولې په خیبر پښتونخوا کې ځینې خلک وایي اویا زره، اویا زره کې نه لس زره دي، لس زره کې نه عثمان خان یو سړی. دا پښتو وطن دی، دا د اسلام وطن دی، د پښتانه په وطن کې د اسلام په وطن کې د انسان مرګ پر دوې خبرې جایز کېږي. یا به خدای نخواسته د چا نازولي وژلي، پلار به یې وژلی، زوی به یې وژلی، د چا تاوان به یې کړی، بیا په پښتانه وطن کې ستا شریعت کې هم ستا حیا به نه کوي، جرګه به نه کوي، بیا یې مرګ خلک کوي. یا به خدای نخواسته څوک د چا په عزت لوچېدلی، په کور به یې ننوتلی، په عزت یې د دې په هاخوا د پښتانه په وطن کې هم په قرآن کریم کې هم مرګ نشته. دا زموږ مرګونه دا عیسی جرنیلان یا زموږ بلایي وطن نایمای جرنیلان دا داسې مه بوله. پښتانه د بدۍ په معنا پوهېږي، پښتانه بدیده خلک دي، پښتانه د بدۍ په نتایجو پوهېږي. پښتنو بچیان چې دي د باجوړه تر خیبره دا چې دی غږ نه کوي، په دې نه کوي چې دا بل کتاب خلاصېږي او که یو خدای یو راوړي. پښتانه موږ بچیان د دې لپاره نه دي راوړي، موږ بچیان د دې لپاره نه دي راوړي چې څوک دې په تورو تیارو یا په سپینو ورځو ووژني. موږ ویلي دي بار بار مو ویلي دي عثمان خان د عثمان خان پېښه بلکل سمه د تشدد پېښه ده، د وهلو پېښه ده. زه دا د ټام زه وایم، زه ما داسې شواهد لیدلي دي، په دې ما یو ملګري ته نه دي ویلي. نن مې خالد د بچیانو مخې خبره وکړه، کوم په دې امانت چې ما چاته به نه وایم چې عثمان خان د ده موټر ما نه ولید، نه ولید چې عثمان خان کور دی یو سړی ننوتلی دی په منټ کې دننه دا راووت. بیا نور به په دغه ځای پرېږدي، بیا څه کسان نور ننوتلي دي. دا ستا زموږ کورونه داسې دي ورته ته بې پل وهې، ته بې پل وهې چې څوک ننوتلی دي. ما خو دې لیدلی دي چې دی ننوتلی دي. دا کار وکړي زنده باد. خو شاتورینې د خاصیې تر پلو ګوري، د قلم وار کې کېږدو اوس د یار وار ته ګوري، د یار وار ته پښتانه وار دی ځانو موږ کام ته وایو. نواب صاحب مجلس وکړي، برګېډ دغه وکړي، منظور خان وکړي، مولانا صاحب وکړي، موږ په طلاق فیصلې نه کړو. ته یې تپاس کوي وټاکي، خلک وټاکي، هغه ته به موږ خپل شواهد کېږدو. بیا د موږ سره عقل شریک، د موږ سره پوه شریک. که موږ ګرم وو په ګرمه راته ووایه، او که ګرم نه وو
بیا به دغه د مازدیګر لمر دی د خدای په مخ کې به د موږ سره وعده کوئ که مې نور څه کول که مې نه کول پر کور به یو سړی د کام د لښکر لپاره موږ ته راکوو بس موږ دې نه کوو دا مشران ناست منظور دا خبره وکړه او منظور خان هم دا خبره کړې وه علي ته مې هم کړې وه پي ملګرو ته مې هم کړې وه 2 کاله مخکې او عثمان غني په دا ارمان شهید شو چې وسړی دا کار د جرګه وایي اوس چونکې ډېر ملګري ناست دي اشاره مو وشوه فضل الرحمن صاحب ملګري دې خبر کړي زه دا وایم وروره دا 3 میاشتې د ګرمۍ چې تېرې سي دا 3 میاشتې د ګرمۍ چې تېرې سي د پښتانه پر خبرو دا ظلم دا جبر په افغانستان کې او د آخرت په افغانستان کې تماشا پر دې به مولانا طاهرمان صاحب منظور خان ملګرو 3 ورځې جرګه په بنو کې کوو په بنو کې 3 ورځې د پښتانه کام جرګه ټول پښتانه علما ټول پښتانه سیاسي پاچاني PTM پلانا ګر به کښېنو د کام مسایل به بیانوو د هغې حل به راځو بله خبره عزیزانو ملک پاکستان زموږ ملک افغانستان زموږ مورنی وطن دی په انګریزي کې وایي مدرلینډ دا زموږ ملک دی هغه زموږ مورنی وطن دی 40 کاله کېږي پای ته وځو ما په دروازه ته وپاس ما په زیارت کې دغه ته پاس وکړ چې و ملا فاضل صاحب وچهګرونکي بدل اوس مذاکرات مولانا فاضل صاحب مولانا غني برادر دلته زموږ صدر غني وای ته وکړ جنګ کندهاریانو یې خبره کوله نه پوهېدم ولې یاره میدان چې خالي شو ما چا پوه سړي څه پوښتنه وکړه چې دا چې خالي میدان نو څه شي هغه ته وویل په پوهېږم نه خو داسې مې خیال دی چې دا جنګي حیوانات خو نومځری دی پړانګ دی ریل دی کوټ دی لیوه دی پلانا دی چې دا ګرځېدل وړې کې نو په میدان کې حالان پاتې ملا فاضله هم خاصه ته ملا برادره خاصه ته ملا غني ته وطنونو ډاکټر غني ته خاص کړو دا هغه وزیر حمزه ته خاص کړو چې خدای ته وګورو که د دې خوا ځوان طالب وړي زموږ بچی دلته په ځنګل کې ولاړ دواړه هلک دي 30 کلن د وطن دفاع کوي زموږ بچی داسې نه به زه نه وژنم سره کښېنئ دلته مولانا فضل الرحمن په کلیکشن کوي بل یې کوي پلانای تاسې وکړئ بل څوک درتله که نه درتله طالبانو که ته د افغانستان الیکشن وګاټئ PTM به په زور په خوا صدر ولا 12 کسه د نواب صاحب د فلاني ملګرو په مشرۍ کې فضل الرحمن موږ به ګرده سو مبارکي به درسو نن ډاکټر غني صدر دی ملا فاضل کیس پر صدر لیکن جنگ بدول پکار ورته عثمان خان ته راځو عثمان خان د زموږ دا شوق چې موږ په زور عثمان خان کامي شهید اعلانوو یا زموږ دا دغه دی عثمان خان دا اجتماع څوک یې ونه نه وایي خان شهید پکښې چې د پښتانه څه زموږ شهیدان سوي دي دونه لوی اجتماعات په بل چا نه دي دا په خپله دا ثابتوي چې ولس د هغه فکر ملګری دی ولس د هغه فکر ملاتړ دی چې د کوم فکر نمایندګي محترم محمد عثمان خان کوي زه د عثمان خان وروڼو ته وایم چې مهرباني وکړئ کلاک شي عثمان خان ستا موږ دې لپاره نه یو راغلي چې عثمان خان ستا ورور او نه دې لپاره راغلي چې دفتر مهرباني عثمان خان د قام شهید دی د قام د لارې مل دی د قام د لارې صفایي و د قام د لارې غازي و دا قام د دې جرګه د دې ناسته د دې مجلس باندې پښتانه وعده وکړه چې پر کور به سړی به کوو جنګ د دې موږ نه کوو پاکستان نظریه پاکستان که موږ رښتیا ووایو او خامخا به ووایو نظریه پاکستان د پښتنو قرضداره ده نظریه پاکستان په نامه موږ پښتانه ته موږ بلوڅ ته موږ سندیان ته لویه برخه پښتانه ته بله کاو ګیر راکړی دی موږ لغړه دی کړی د دفاع سوچوالۍ په کور کې دي موږ په سلګونو وژلي بلوڅ خواله کوي
نوروز خان په قرآن شریف د شواکې ګاډي فارسي دا تاولا خان دوی فلانه حسابه وروره موږ خالي په دې پام کوو چې موږ د دې ګمانه خدای دې اورات نه راوړي که پښتون تانه ته مجبور کړي ته مجبورې یې بیا په خدای نه سموي دا به وایي او رومان ناس په دانې ناس باندې نه کومې خبرې یو خبره واضحه چې پر ګام بچمري چې پر ګام بچمري ما دا په اول ورځ چې پر ګام بچمري پر ګام کارکونان مري زه مسلمان نه یم زه پښتون نه یم که زه د پښتونخوا د دې فکر واوښتم رب مخ راټولوئ او که ته پر شاش دې ستا جمله موږ فکر داسې مشترک موږ څه فکر اصغر خان یا منظور ملګری یا پښتونخوا ملي پارټي یا جمعیت علماء اسلام موږ له تا خیرات غواړو موږ له تا زکات غواړو موږ له تا څه شو هېڅ نه تا نه غواړو خدای دې د پنجابي وطن سره ځه خدای دې د بل اوس د راغه راښایسته کړي خدای دې لږ سره کړي زما د وطن نعمتونه چې الله پاک دلته په دې وطن کې پیدا کړي دي کالته دي او زما پلار او نیکه ساتلي دي دا بل اول حق زما د بچي دی په خاص د غواړم په جرګه د غواړم د وکیلانو په پاسې غواړم د جمعیت علماء اسلام یا د اسلام د علماو په حساب د غواړم د مدارسو په حساب د غواړم د جرګې په حساب د غواړم او که دې مجبوره کړم بیا به داسې پښتانه راپڼ شي بیا به ورته ووایي چې وروره یو لنډ لرګي پرېکړي خدای به غرقه طالبانو خدای به غرقه پښتونخوا کارکونانو دا زورور پڼ لرګي پرېکړي چې مغزو سره برابر مهرباني خبره دا ده عثمان خان صاحب دې خدای شته وکړي د قرآن کریم حکم دی حکم نه دی وینا یې ده چې شهید مړ مه بولئ شهید ژوندی او د هغه شعر هغه وویل نواب صاحب خوشحال خان خټک ځوان دی مړ و خامخا زور یې ورکاوه دی چې راغی چې تک چې پورته کړي ولا ارمان چې ته د افغان په منځ کې مړ خبر یې ما زده ده ګټه به رانیسته کاشکې ځوان وي د افغان په منځ کې مړ وی نشي ګول ور روان دی له تلتک دا عثمان خان خپل عمر تېر کړي دغه جنګیال خانه په دی د عثمان خان زوی دی د 28 کالو دی زما پلار چې شهید زه د 25 کالو دی د 28 کالو دی زما پلار شپږ شپېته کاله و د پلار شپېته زما پلار شپږ شپېته کاله یونس مې ډوډۍ کړی ستا پلار دوه شپېته کاله هغه ورته کښېنه دا دین پښتو وطن دی وینه داسې اسانه نه ده چې به ته بیا لالیې هم چې چېرې راوته بیا لالیې هر خبره د پښتانه په حساب سره کښې به مشوره به کړو و عزیزانو هر چی شیاست هر پارټي شیاست موږ عزیزان یاست علما عزیزانو زموږ سره کشري که چېرې غلطي وه ته ماته ووایه که په تا کې کوتاه یې زه به تا ته ووایم که په موږ دواړو کې کوتاه یې منظور ووایه که په منظور کې کوتاه یې بل څوک ورته ووایي و عزیزانو خبره مې داسې هېره شوه د عثمان خان په دې دغه کې لکه چینې ونې چې بیا دوی راتلل په دې جنازه کې زموږ بلوڅو وروڼو مختلفو سیاسي پارټیانو چې په څونه احترام په څونه زړورتیا په څونه قرباني زموږ دې شهید ته وکتل بیا تاسو ټولو پښتنو ټولو پارټیانو بیا دلته یو خبره مې یاده شوه یو خبره مې یاده شوه ارشاد دلته ISI والا ټلیفون راغلی دا اوس آیا غوبل چې ولې دا ISI یو چا ټلیفون کوي مشر سړي ته ورمل به هلیکاپټر درکړو دا د عثمان خان جنازه مه ځایروئ په هلیکاپټر کې انډوال یوسئ هغه ورته ویلي وو چې موږ کراچۍ نه وړو خو تا هلیکاپټر نه کوي کراچۍ خو بېرته اشرف خان یا بل ملګري یا محمود همت وکړي یو 500 روپۍ هغه یې ورکړې دوی په اصل کې عزیزانو دا سیف دا ریاست دا د توپک نه بیریږي دا د چړو نه بیریږي دا د بمانو نه بیریږي دا د پښتانه د نعس اتفاق نه بیریږي دغه اتفاق په ساتو دغه اتفاق په کوو وخت ناوخت وي اوس به انشاءالله مولانا ته رحمان راکوز شي جنازه به راکړي د
عزیزانو ستاسو ډېر کور ودان ډېره مننه خدای دې په ډېر مکه